آیا پر تاسو برید شوی؟ آیا تاسو کومه حادثه درلوده؟ آیا تاسو د تاوتریخوالي قرباني کومه ښځه یاست؟ په فرانسه کې داسې شمیرې شته چې تاسو سره مرسته کولی شي او دوی سره تاسو وړیا اړیکه نیولی شئ. دغه مرسته دوی هر چا سره کوي که څوک اسناد لري او که اسناد نه لري. 15 دا هغه شمیره ده که تاسو چیرته عاجل صحي مشکل لرئ نو تاسو ورته زنګ وهلی شئ او دوی تاسو ته ډاکټران رالیږي او په عاجل ډول تاسو سره مرسته کولی شي. 18 دا هغه شمیره ده چې په دغه شمیره باندې تاسو پولیسو ته زنګ وهلی شئ. که هر چیرې تاسو د برید لاندې یاست په عاجل ډول تاسو په 18 شمیره باندې پولیسو ته زنګ وهلی شئ. 18 دا هغه شمیره ده که چیرې تاسو په کور کې یا تاسو سره نږدې چیرې اور لګېدلی نو تاسو په عاجل ډول د مرستې دپاره 18 شمیرې ته زنګ وهلی شئ. 112 دا هغه شمیره ده که چیرې تاسو د یو حادثې سره مخ کیږئ نو تاسو 112 شمیرې ته په عاجل ډول باندې تاسو زنګ وهلی شئ او تاسو سره عاجله مرسته کیږي. 114 دا هغه شمیره ده که چیرې ستاسو زنګ نشئ وهلی تاسو 114 شمیرې ته میسج کولی شئ، پیغام استولی شئ ترڅو تاسو سره په عاجل ډول باندې مرسته وکړي. 119 دا هغه شمیره ده که چیرې تاسو یو وړوکی یعنی یو ماشوم په خطر کې یا په مشکل کې وینئ او هغه ته د عاجل مرستې ضرورت وي نو تاسو 119 شمیرې ته زنګ وهلی شئ. 119 یعنی 3919 دا هغه شمیره ده که چیرې یو ښځه د تاوتریخوالي قرباني دا د تاوتریخوالي سره مخې نو تاسو کولی شئ چې په دغه شمیره باندې په عاجل ډول باندې زنګ وهئ ترڅو تاسو سره عاجله مرسته وشي. مننه.